ټیموټي ویکس د استرالیا هیواد پروفیسور دی چې په 2014 زیږدیز کال کې د کابل په امریکایي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې د استاد په حیث له منل کېدو وروسته د هغه کال په جولای میاشت کې افغانستان ته راغلی و. نوموړي ته ځان د دې دندې وړ ښکارېده ځکه تر 12 لسیزو له زیاتې مودې راهیسې په منځني ختیځ، مرکزي او جنوبي امریکا کې د انګلیسي استازي کړې وه. خو په کابل کې د نوې دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته د 2014 زیږدیز کال د اګست په 9مه نیټه د امریکایي پوهنتون له یو بل امریکایي پروفیسور کیون کینګ سره یو ځای هغه مهال وتښتول شو کله چې دوی د ماښام تر کلاسونو اخیستلو وروسته خپلو هستوګنځایونو ته روان وو. ویکس د اختطاف د پیښې سرعت او طرحه بیانوي. نوموړی وایي چې موټر یې د پوهنتون له دروازو تر وتلو یوازې 20 دقیقې وروسته راوګرځول شو. ویکس وایي زه د مخ خواته کوږ شوم او ګنګس شوم. د چلوونکي د سیټ پر شا له لګېدلي سیخ سره مې سر ولګېد. له هندارې مې د باندې وکتل چې زما له مخه یوازې څو انچه لرې وه. مخامخ یو سړی په پوځي یونیفورم کې و چې له سترګو پرته یې نور ټول سر پټ کړی و او ټوپک ورسره و. وروسته ګنګس شوم او سخت ذوب مې وکړ چې تر راتلونکو څو ساعتو پورې ترې راونوتلم. ویکس په لومړیو کې نه پوهېده چې نوموړی د طالبانو لخوا تښتول کېده. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي چې د طالبانو جنګیالو دی او پروفیسور کیون کینګ یوه وین موټر ته ورننه ایستل او د غاړو تر شا یې وسلې ورته نیولې وې. ویکس وایي په موټر کې د سر د خوږېدو له امله یې سر یو څه څیرې شوی و. په موټر کې یو ناست طالب یې له ویښتانو وینه پاکه کړه. ټپ یې وکوته. دی وایي زه پوه شوم چې ورته ویل شوي چې باید ژوندي مو راوړي. ویکس او کینګ په زیات تېز سرعت له یوه پوځي چیک پوسټ په تېرېدو له کابل نامعلوم موقعیت ته یوړل شول. دې پیښې نړیوال سرټکي جوړ کړل او نه یوازې پر افغان حکومت بلکې له طالبانو سره پر جنګېدونکو نړیوالو ځواکونو هم فشار راوړ. ویکس زیاتوي لږ تر لږه 6 ځله امریکایي ځواکونو د دوی د ژغورلو هڅه کړې وه. تر تښتول کېدو څو ورځې وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا نیوي سیلز ځواکونو ته د یوې شپنۍ چاپې امر وکړ څو د وسلوالو له یو پناه ځایه دوی راخوشي کړي. په چاپه کې 7 کسان ووژل شول او بندیان له هغه ځایه بل چیرې انتقال شوي وو. په 2018 زیږدیز کال کې طالبانو د ویکس او کینګ یوه ویډیو خپره کړه. دوی دواړو خپلې ازادۍ غوښتنه پکې کوله. د همدې کال په وروستیو کې ویکس په یوه بله ویډیو کې راښکاره شو. د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کوله چې د ازادۍ لپاره دې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. ویکس د طالبانو په بند کې تیر کړی وخت سخت بولي. نوموړی وایي دا یو زندان و. موږ په زندان کې ساتل شوي وو. د بندیانو په سترګه راته کتل کېدل. موږ ته به د ژوندي پاتې کېدو لپاره څه خواړه راکول کېدل. دا په ځایي بازار کې له موجودیت او همدارنګه په ژمي کې د هوا له حالت سره تړلي وو. واوره به زیاته لوړه وه. کله چې موږ ته یو یا 2 ځله د واورې د کتلو اجازه راکړل شوه نو 1.5 متر لوړه شوې وه. که به اړتیا وه دوی به په همدې واوره کې بازار ته تلل. دا هم و چې کله به په بازار کې پولیسو یا ځایي پوځ ګزمه کوله او یا د کشف کېدو ویره به ورسره وه نو بازار ته نشوی تلای. دی وایي یو طالب قومندان یو کال نوموړی سخت وهه. زما ډیر ګډ احساسات وو خو له اوله سره پوهېدم چې دوی هغه وخت له ما سره د انساني سلوک په کولو او د انسان په سترګه راته په کتلو راوستلی شم چې له دوی سره د ښو اړیکو ساتلو هڅه وکړم، د مؤدب کېدو هڅه وکړم، واوسم. ما به هر وخت هلو ویل. کله چې به خونې ته راغلل ما به هر وخت السلام علیکم ورته ویل. ما د امکان تر حده هڅه کوله چې پښتو ژبه زده کړم څو له دوی سره خبرې وکړی شم او د خپل ملګري لپاره ترجماني هم وکړم. دی وایي کله به مې احساسوله چې دا د ښه پولیس او بد پولیس غوندې خبره ده ځکه هغه یو قومندان به ووهلم او بیا به نور راغلل او هغوی به له ما سره ډیر مهربان او مشفق وو. ما سره به کېناستل، خبرې به یې راسره کولې. ویکس وایي په بند کې هیڅ طبي پاملرنې ته لاسرسی نه درلوده ځکه نیونکي یې ویرېدل چې د بندیانو موقعیت به یې معلوم شي. استرالیا ته تر تګ وروسته د نوموړي په بدن کې د ځینو ټپونو ترڅنګ د سرطان یو قسم هم تشخیص شو. ویکس ته د بند پر مهال طالبانو د افغان حکومت په بند کې د خپلو پرتو بندیانو ویډیوګانې ورښکارولې چې شکنجه کېدل. ویکس وایي ما له خپلو نیونکو سره خبره وکړه. قول مې ورکړ چې کله خلاص شوم نو د دې بندیانو د حقونو لپاره به درېږم ځکه هر څوک تر هغو پورې معصوم ګڼل کېږي تر څو چې په خپل جرم اعتراف نه وي کړی. ګڼ هغه کسان چې هلته په زندانونو کې دي هلته یوازې له دې امله بندیان دي چې نیول یې اسانه دي. دوی جنګسالاران نه دي. د 2019 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د طالبانو او امریکایي حکومت ترمنځ د سولې خبرو د بندیانو تبادلې ته لار هواره کړه. ویکس او کینګ د طالبانو د 3 اشخاصو په بدل کې راخوشي شول. ټیموټي ویکس د نوموړي په بدله کې د خوشي کېدونکو طالبانو
طالبانو په اړه تورونو ته په اشاره ویلي چې نوموړی له دې تورونو خبر دی خو د تبادلې پریکړه ده نه ده کړې. نوموړی همداراز وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو د ژوند بایلل کېدنه او حتی د هغو خلکو زیان چې په امنیتي ځواکونو قانون نافذونکو ادارو او پوځ کې دي دا خواشینونکي دي. ازادۍ ویکس ته آرام ورکړ او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن یې هرکلی وکړ. استرالیا ته تر بیرته ستنېدو یوازې څو میاشتې وروسته چې نوموړي په سیډني کې د خپل ژوند په بیا جوړولو پیل کړی و، ویکس وویل چې د طالبانو امریکا د هوکړې د لاسلیک مراسمو کې د ګډون لپاره د طالبانو په بلنه د قطر مرکز دوحې ته سفر کوي. قطر ته د نوموړي د سفر په مهال د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو انځور خپور کړ چې ویکس دودیزې افغاني جامې اغوستې او له انس حقاني سره ناست و، څوک چې د نوموړي په بدل کې راخوسی شو. ویکس وایي د ټویټر حساب تر خلاصولو وروسته چې د بندیانو په حقونو او په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ ټویټونه پیل کړل، نو د طالبانو د لوړپوړو غړو په شمول ګڼ شمېر اشخاصو اړیک نیول ورسره پیل کړل. دی زیاتوي له همدې کسانو یو کس وړاندیز وکړ چې ښایي زه هلته تګ خوښ کړم او د سولې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړم. ټیموټي ویکس وایي دې بلنې ته یې له طالبانو سره د ملګرتیا جوړولو د لارې په سترګه کتل. نوموړی ټینګار کوي چې سفر یې له استرالیا له حکومت سره په همکارۍ کړی، که څه هم حکومت یې له ارادې خوشحال نه و. نوموړی د طالبانو په اړه د خلکو د منفي نظریاتو په اړه وایي زه له داسې حالت سره مخ شوم چې د طالبانو زیات بدل طرف مې ولید، هغه چې خلک یې بیخي نه ویني. ما د دوی په ورځني ژوند کې ولیدل، ما ډیر شخصا ولیدل چې دوی یو بل سره څنګه مجلس کوي، ما له خدای سره د دوی اړیکه ولیدله، زه وخت ناوخت د دوی کلک او ټینګ ایمان حیران دریان کړی وم. ټیموټي ویکس د 2013 کال د مې په 15 نیټه اسلام قبول کړ. هغه وایي دا پریکړه له طالب قومندان سره د زیات سخت وضعیت تر تیرولو وروسته وکړه. نوموړی وایي کله چې موږ بالاخره له هغه حالته وایستل شو او یوې ښې خونې ته چې کړکۍ یې درلوده او اسمان مو ترې لیدلی شوی یوړل شو، زه دومره منندوی شوم چې غوښتل مې یو څه وکړم. یوازینی هغه څه چې ما فکر وکړ کولی شم دا و چې له خدای سره یوه ژمنه وکړم. ویکس د اسلام قبلولو پریکړه داسې فیصله بولي چې د ده ژوند یې وربدل کړ. دی وایي دا ډیره سخته ده چې خلکو ته یې تشریح کړم، خو زه پوهیږم چې اسلام ماته زیات اطمینان او امن راکړی او د هغو حالاتو د زغملو توان یې راکړ چې اوس ترې تیریږم. ویکس وایي له خپلې کورنۍ سره د اسلام په اړه خبرې کول ورته لږ سخت و. دی وایي زه له خلکو څخه ځینې غبرګونونه ترلاسه کوم چې ما د طالبانو ګوډاګی بولي، یا وایي چې سټاکهوم ناروغي لرم. زه هیڅ د سټاکهوم سنډرم ناروغي نه لرم. د اسلام قبلول داسې پریکړه ده چې زه به هیڅکله پرې پښیمانه نشم.